ډنګ بابا. یوه ورځ پاچا له وزیر څخه پوښتنه وکړه دنیا څنګه ده؟ وزیر وویل دنیا چل اول ده. دا خبره په پاچا ښه ونه لګېده. بله ورځ چې پاچا ډېر په قهر و له وزیر نه یې وپوښتل دنیا څنګه ده؟ وزیر وویل دنیا چل اول ده. پاچا له ډېرې غوسې امر وکړ له وزیر څخه وزارت او نور هر څه واخلئ. له وزیر څخه یې هر څه واخیستل. د یوې لرې سیمې ژرنده یې ورکړه. وزیر خپله ژرنده چلوله، له خلکو څخه یې پیسې اخیستلې او خپل ژوند یې مخ ته وړو. یوه ورځ پاچا په دې لاره تېرېده، ژرندې ته راوګرځېد تر څو د وزیر نظر وګوري چې اوښتی دی که هماغسې دی. د ژرندې له مالک یعنې له وزیر څخه یې پوښتنه وکړه دنیا څنګه ده؟ د ژرندې مالک وویل دنیا چل اول ده. پاچا په غوسې سره وویل ته لا تر اوسه له دې خبرې نه یې اوښتی؟ عسکرو ته یې امر وکړ دا وزیر له آبادي څخه وشړئ، په دښته کې یې پرېږدئ. وزیر له ژرندې څخه وشړل شو. کله چې وزیر دښتې ته ووت له ځان سره یې وویل زه باید دا خبره ثابته کړم، دا باید عملاً پاچا ته ور وښیم. وزیر بازار ته لاړ، یو ډنګ او یو صندوق یې واخیست. ډنګ یې په صندوق کې کېښود او ښخ یې کړ. د ډنګ بابا په نوم یې ونوموه. یو ډېر لوی زیارت یې ترې جوړ کړ. خپله یې زړې جامې واغوستې، له ځان څخه یې جنډې تاوې کړې. یو کچکول یې جوړ کړ او د ملنګ بابا په نوم یې ځان ونوموه. د یوه نږدې کلي له ملک سره یې ملګرتیا پیل کړه. بله ورځ یې 100 روپۍ د کلي ملک ته ورکړې او ورته یې وویل د کلي خلکو ته ووایه چې په دښته کې یو زیارت دی. ما په خوب کې ولید چې ډېر رسېدلی زیارت دی. تاسو کولی شئ چې ورشئ. ملنګ بابا د زیارت ګټه د کلي له ملک سره د شریکېدو وعده وکړه. د کلي ملک ومنله. په جرګه کې یې دا خبره خلکو ته ورسوله. بس نو له دې خبرې سره د ښځو صفونه د زیارت په طرف ودرېدل. د لږ وخت په تېرېدو سره ډنګ بابا ډېر زیات مشهور شو. ملنګ بابا له دې لارې نه ډېر زیات مال پیدا کړ. بالاخره دا خبره د پاچا تر ماڼۍ ورسېده. د پاچا لورګانې او ښځې خبرې شوې. پاچا عسکر ولېږل. د زیارت شاوخوا یې امنیت ونیو. ملنګ بابا یې خبر کړ چې د پاچا کورنۍ راځي. ملنګ بابا زیارت پاک کړ، شاوخوا یې سیستم برابر کړ او په خپل مقام کې ناست. د لږ وخت په تېرېدو سره بهر آوازه شوه چې پاچا راورسېد. شور شو. ملنګ بابا خبر کړی شو چې د پاچا کاروان راورسېد. د پاچا بیبیانې په زیارت وګرځېدې. وروسته د ناستې په ځانګړي ځای کې کېناستې. پاچا راغی او د ملنګ بابا تر څنګ کېناست. له پوښتنې کولو وروسته پاچا له ملنګ نه وپوښتل دنیا څنګه ده؟ ملنګ بابا وویل دنیا چل اول ده. پاچا په غوسې سره وویل زما یو وزیر و، هغه به هم همدا خبره کوله. هغه ما له خپلې پاچاهۍ وشړو او ته هم دا خبره کوې؟ ملنګ لرګي ته ټکان ورکړ او پاچا ته یې وویل پاچا سلامت، هغه به کم عقل و، دا به یې نشو ثابتولی، خو زه یې عملي درښیم. ملنګ امر وکړ زیارت ته شو. یو بیل یې پاچا ته ورکړ او ورته یې وویل دا قبر وسپړه. پاچا وویل دا څه وایې؟ ملنګ وویل زه درته ښیم. پاچا قبر وسپړو. یو صندوق ترې راووت. کله یې چې صندوق خلاص کړ ویې لیدل چې یو ډنګ پکې پروت دی. ملنګ بابا وویل ګوره پاچا دنیا چل اول ده. ملنګ له ځان څخه تارونه لرې کړل. پاچا ګوري چې هماغه وزیر ده، کوم وزیر چې د له پاچاهۍ څخه شړلی و. پاچا هم حیران و. دواړو وخندل، لاسونه یې سره وجنګول. په ګډه یې وویل رښتیا چې دنیا چل اول ده. عبرت: ډنګ بابا په خپل وخت کې له یو مشهور زیارت څخه و، خو ناپوه خلک نه و خبر چې په قبر کې په رښتیا ډنګ ښخ دی. په څپو به خلک ورته ولاړ وو او خپلې ستونزې به یې زیارت ته ویل. په اوسني وخت کې ډېر همدا شان زیارتونه دي چې خلک له ډېر لرې ځي ورته راځي. ولې الله تعالی ته سوال نه کوو؟ ولې د الله تعالی کور
یعنی جومات ته نه ځو او خپلې ستونزې نه وایو. زیارت ته په دې عقیده ورتله چې زیارت ماته شفا راکوي او یا زما ستونزې حل کوي. دا خو له الله تعالی سره شریک نیول دي. الله تعالی دې موږ ټول ترې وساتي.